مونږ چې کوم احتساب پکار و د یو مسلمان و د مومن د ځان سره غریبان کې قتل هغه سیس په مونږ کې کمزور شو نو دې وجه د مونږه د ژوند هغه خوند ختم پریشانی زیات د الله ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درود شریف فعل او یکسوی سره هغه ټول سيزونه ختم نو غټه خبره پدې کې دا چې د مسایلو ادراک کول او صحیح تشخیص کول دا ډېر ضروری دی چې دغه سره د مونږ ژوند د پریشانۍ عام نه سامنا کوي بی اطمینانی پریشانی او خوند په ژوند کې نیوي دا نن سبو همون ډېرې زیاتې پیسې په میډیسن لګي ادویاتو اوس خو د ادویاتو قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي د ما خپل دا غدي 70% بیماریاں دا نفسیاتی بیماریاں 30% بچرتا غنا علاوہ بیماریاں ہر بیماری پس زی اخیری نتیجہ غیا یا ٹینشن پیداوار دے یا دی ڈپریشن پیداوار دے نو دا دے سر زی بیا دا اخیری خبرہ اغا نفسیات ہوتا سائیکلاجیکل مسائل نو نفسیاتو مسائل چې څنګه مونږ ته یو خوږ د ما خوږ ګرور پلار مور امړیږي دنیا نزي د اسلام تعلیمات دادي چې یو مرګ او د حادثه اطلاع درته وشي نو تب وای چې انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون بشک مونږ د الله یو او مونږ ټول الله طرف ته روان کدای الله طرف ته لاړو نو دی پس مونږ هم روان د یو حادثه او د یو مرګ اغه نور اسباب او علل چې دا د صد وجه د مرګ وشو دا د مسلمان د پر او د مومن د پر سیکنډری شیونه دي دا سنویت لري سمنه وشو اکثر چې د مونږ په جنازه او په غم کې خلک کې نی درې ورځې پورې کله هم چې د غم خبره کوي ورته چې بس رزق به ختم همدام را پورې ژوند خدای ور کړو د خدای په خبره کې او په تقدیر کې مونږ څه کوو بس د خدای په اکسیډنټ مړ دی تمچې باندې خپل تمچای صفه کوله مړ شوی دی په اکسیډنټ مړ شوی دی په بل ځای کې کنسترکشن کې راغورځېدل دی مړ شوی دی بل ځای کې مړ شوی بیماری نه مړ شوی دی کومه حادثه باندې مړ شوی مونږ وی چې بس پورا به وي دا رزق او بس دا الله خو یعنی د مومن او د مسلمان د پرا تقدیر دا الله فیصله اولویت لري دا اوله خبره شو او سنویت لري هغه خبره چې هغه خبره اسباب ویل او تدبیر ده نو چې مونږ د پر په غم کې دا موجوده ده نو مونږ د پر رزق بری کې هم الله پاک اعلان کړي قرآن پاک کے اللہ اعلان کرے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دا سے یعنی زناور چې په ځمکه باندې ګرځي دا سے دبا نشته ما يدب على الارض چې په ځمکه روان وي دا سے زناور نشته وما من دابة نشتا و دبا پزمکی کې داسې یو زناور الا على الله رزقها الله باندې رزق فیصله الله کړي د خندا خبره ده مار وېدل دا خو خندا خبره ده
نو یو ځای کې درې چرسیان ناست دومره پیسې وي ورسره چې یا به ځان ته په چرس اخیستله او یا به وږي وي درې وړه روټۍ به اخیستله نو په دې کې هوښیار چرسي ورته وایي چې دا کومې پیسې دي په دې یا روټۍ ده او یا د چرس یو سیګرټ ته یا دوه دی دا واخلي نو هوښیار چرسي ورته وایي چې د چرس وعده خدای نه ده کړې چې زه به یې درکوم خو د رزق وعده خدای کړې ده چې زه به یې درکوم نو چرس به وسکو رزق به خدای راکړي لکه هغه په دې خبرې باندې پوهېده چې د چرس وعده خدای نه ده کړې خو د رزق وعده خدای کړې نو سیګرټ یې په واخیستل او هغه یې وسکل نو نور کسان لاړ وي هغه سین غاړې ته هغې نه خوراک پاتې شوی وي دي چې هلکه دا تاسو وخورئ نو په مړې خېټه یې خوراک وخوړ بل نه پاتې شوی آی ورک نو وي دي چې ما تاسو ته ویلي نه وي دا خبره مې کړې وه چې د رزق ذمه الله اخیستې خدای چرسو برې کې ما خیال ده خدای دا نه دي ویلي چې زه به یې درکوم ځکه چې نشه ده او نشه ارامه ده نو د رزق برې کې الله پاک وعده کړې ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها دا رزق به زه درکوم خو افسوس صد افسوس چې ما زړه پې مطمئن شي چې الله به رزق راکړي او دې مطلب دا نشه چې زه به محنت پرېږدم رزق به الله درکړي د محنت سره الله تړلی محنت به کوې د محنت پرنا کې به الله برکت اچي که ته کافر یو که مسلمان یې خو محنت به د الله ضایع کوي نه یو ښه محنت به کوي انتخاب به یې ټیک کوي چې دا رزق د ما حلال وي او بل دا چې دغه رزق ګټه په دغه رزق کې ګټلو کې نیت باندې فرق دی یو ډاکټر دی کزي کمپلیکس ته روزانه ځي الته ایجاب دی یو نیم 2 لک روپۍ تنخواه اخلي نو چې دا کور نه ځي دا نیت ته وکړي چې زه به نن دې یو 50 بیمارانو بیمار پرسی هم کوم یو ډاکټر په واټ کې ګرځي پروفیسر دی د واټ راوند کوي دا د ځان سره دا نیت وکړي چې دا زه راوند نه کوم زه د بیمارانو بیمار پرسی کوم نو تنخواه خپل درته ملويږي او د بیمار پرسی باندې ثواب خپل درته ملوي دا نیتونو کې او د خپل سوچ کې لږ مثبت طرف ته لاړ ټیوبیل اپریټر دا وبج 7 سکیل به یو گورنمنٹ اف پاکستان پبلک هیلث او اریګیشن پبلک هیلث په غیته پیسې ورکړي تنخواه به ورکړي دا سوچ وکړي ټیوبیل اپریټر چې د کوم بټنز ان کوم د کوم ماشين ز لګوم او د کوم اوبر او باسي او زه کیر کوم او د ماشين ته ز ناس یم بجلی را زیاته شي نو بیا زه بندوم را کم شي نو زه به دای ما ډیپټی دا او په دې باندې گورنمنٹ اف پاکستان ماته تنخواه راکړي نو په دې کې دا نیت وکي چې دا اوبج ز کومه ټیوبیل باندې اپریټری کوما دا اوبزر او ان کوما په دې باندې چې څومره خلک او د سونه کوي د ثواب به ماته ملوي څومره خلک غسل کوي د ثواب به ماته ملوي څومره تګي خلک دا اوبس کوي د ثواب به ماته ملوي ولې خدای او ثواب نه ورکوي دا خدای سره معاملې ده خدای ایږي ته خو چې څومره نیتونه وکي هغه امر به درکړي خو ما ته خو اوسه پر یوټیوبیل اپریټر دا خبره نه وکړه چې زه د کوم اوبر او باسم کوم کار کوم په دې کې خلکو تن زناور به اسکی انسانان به اسکی او د سونه به خلک پکې چرندام به پکې غسل به پکې ما د ثواب نیت هم کړی دی آسان خبرې دي یعنی رزق ګټه مزان او په رزق کې خدای هم رضا کوم او په ټیک طریقې او په مهنت کوم بس اصل خبره دا ده چې الله پاک د چا انشراح صدر د اسلام د پرای د زړه کولاو دا د خدای ډېر لوی نعمت ته چې چاته ور
چاغه په دې باندې پوي لکه اسلام کومګه په صحیح طریقې سره د زړه سره د السلام علیکم په معاشره کې عام د څومره نرینا کور ته زیو کور کې نه سلام اچي خو سلامتی برازي سلام دعا ده او مونږ دا هم نشو بدلوي کور ته نوزو سلام اچو کلاس ته سلام اچو هر ځای کې سلام اچو نو سلامتی برازي یعنی په دین باندې د پیسې لګونکو سيزونه کم دي دین اسلام کې چې پیسې په لګيږي هغه کم دي او بغیر پیسې ولا سيزونه ډیر څومره چې ذکر کوي څومره پیسې دې لګيږي څومره چې دعاګانې وای څومره پیسې لګيږي د هر موقع خپل دعا وای په دې څومره په سلام څومره پیسې لګيږي په نیت څومره پیسې لګيږي ډاکټر نیت بدل ک ټیوبویل اپریټر نیت بدل ک هر څه کې مو دې ثواب نیت وکړه نو په دې څومره پیسې لګيږي اسلام کې چې پیسې لګيږي اهو په حج باندې پیسې ولګي په عمره به پیسې ولګي زکات داسې عمل دی چې پیسې 2% په 100 کې شتا پیسې په ولګي په قربانۍ باندې پیسې ولګي په منځونو مو څومره پیسې لګي په چرندام څومره پیسې لګي چې 15 وخت د ورځې کو ای جمعې مونږ باندې څومره پیسې لګي په پاکستان کې مونږ د علماو خبره اورو د علم او حکمت خبره اورو د دانش خبره اورو الله قیمتي علماو مفتیان اعظم مونږ تر کړی خپوهان علماء را کړی په باریکي مسلې باندې مونږ پویو نو په دې کې د مونږ څومره پیسې لګي هیڅ پیسې نه لګي الله دې مونږ ته قدر نصیب کړي د پاکستان کې ډېر وافر مقدار کې مونږ ته یورپ کې د مونږ ملګری دي هغه وایي چې د یو اسلامیک سنټر د پر 2 غنټه مزل کوم 2 غنټه په گاډي کې ډرایو کوم اسلامیک سنټر ته تلو دا بارا چې الته زدي جمعه ورځي هغه خبره وره نو خلق لره پسې همون سره دومره ډیر جمعتونه دي چې د یو بل لاوډ سپیکر په خپل کې بغ لګولي په आवाज نه پي دومره نږدې لاوډ سپیکر نو دې قدر کول پکار نو په اسلام باندې پیسې لګيږي ته هر وخت دا وای چې په اسلام باندې پیسې لګيږي نو په هر سیس باندې پیسې نه لګي د ما د نن خبرو خلاصا دا وا چې خدا پرستی را کې راشي الله عبادت دا آسان کار دی د الله پہچان چې مونږ الله او پیجنو دا الله عبادت وکړو دا خدا پرستی په مونږ کې راشي په دې سره سکون تړلې دي آرام تړلې دي ډېرې مسایلو حل په دې کې پروت دی په توحید کې پروت دی دا الله په معرفت کې پروت دی الله په یاد کې پروت دی جناب محمد رسول الله په درود و سلام کې پروت دی ډېرې مسایلو خدا پرستی انسان دوستی را کې راشي دا معاشره او د دنیا الله د انسان دوستۍ د لپاره پیدا کړ انسان دشمنۍ د لپاره نه دی مونږ ته اسلام او بل د معاشي لحاظ سره د مساوات طرف تلاړ یعنی د دنیا خدای دې ته نه پیدا کړی چې څه خلق ته په دا ټول سرمایا باندې لاس راتاو منصفانه طریقې سره ذرائع آمدنی دا تقسیم د پر الله پیدا کړی دا چې هر چاته د معیشت د خپل ضرورت زندگی اغیتا بلا خوف بلا روک و ټوک هغه په معاشره کې ځانتا ژوند تیرولو دپاره خپل سروایول دپاره هغه خپل زندگی تیروي نو د دې دپاره الله پاک را کړی دا او بیا دا چې د مونږه دا عبادت وای مونږه د الله نه غوښتل او د مونږه اسلام دا څه ګران کار نه
आखिरी खबर पदे दा कि इस्लाम आसान दे, द इस्लाम तलीमात आसान दी, इस्लाम फहम आसान दे। कम अज कम मुंग द योल मुंज दे प माने बंदे ए दिल मुंज मन जान पुई कि द योल मुंज असरात मुंग ता सही मिलाउश दिल मुंज असरात कुरान पाक दा बयान करी इन्न सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। दल मुंज दे बदई न सड़ाई मनी कई बद करूनो ना बनी कई नो माल मुंज न मनी कई माँ ए दे दा मतलब चे दे माँ पुल मुंज के फर्क नो उस अल्फाजों के फर्क थे, माने के फर्क थे, गौर तदब्बुर के फर्क थे, इश्क के फर्क थे। इल्मुंस प्रैक्टिस में न देखड़े अगे प्रैक्टिस का वलुदा पारा बार बार दिलमुंस के खुन पैदा का वलुदा पारा सजदे के रुकू के कियाम के पकायदे उपनास्ते के देखे मुंस के दा की पदे के खुन पैदा का वलुदा पारा नवाफिल सुनत चमुंगे कुरुनो की कहो पैगे की उगदल मुंज दे सलात तस्बीह चे по हदीस के रजी चे पजवन के खुयो पे रेउका का पजवन के न का पकाल के खुयो पे रे खमखा कवा का पकाल के न कवे नो हर म्याश का प म्याश के न कवे हर हफ्ते के कवा कम अज कम हफ्ते तक शेड्यूल रावला म्याश तक शेड्यूल रावला सलात तस्बीह उगदल मुंज दा पैगी के रुकू उगदा पैगी के कियाम उगदा पैगी के सजदा उगदा दा टोल पकी उगदा दी नो दा से तहज्जुदुल मुंज कवा प तहज्जुदुल मुंज के प यो सजदे के 41 पेरे सुभान रब्बियल आला वाया 21 पेरे सुभान रब्बियल आला प तहज्जुदुल मंज के वाया चे दे सजदे सरा ओ दे रुकू सरा ओ दे मंज सरा मीना पैदाश चे गेना दे जल्दी उजी दा जल्दी सरल मुंज कवा ना चे सुकून व पे इत्मीनान अल मुंजराश एगे दे परदा नफलुना दी ऊपर दे प्रैक्टिस इस्लाम देर खमज़ब दे इस्लाम को फराइजों के चे कला मुंगा जमिल मंजुना कई पैगे के तालीम वर कड़े दे इमाम ता खतीब व इमाम ता विली चे तलमुज पढ़ाओ का नो तब इख्तिसार सर फर्ज मुज पढ़ाओ का जगह चे ता प सफ के बीमार शता एजेड सड़ाइशता मुअम्मर सड़ाइशता शुगर पेशेंट शता दे हर चीज बीमार मौजूद थे कम अज कम मुंज दवामा मुख्तसर उगदल मंजुना दे नफलो पकार दे सुनतो पकार पकोर के पकार मुंगा दा मेल अफराद चुमरा मुंगा नरीनायु मुंग अक्सर पकोर के अडुल मुस्कौना दा सुन्नत पकोर के कवल दा नफलुना पकोर के कवल तहज्जुद पकोर के कवल दा खो पकार मशुमानो जनाना दा टोल इबादत दे फराइज दा परा ओ दे बाजुमात अल मंजदा परा एगे दे परा जुमात तरतल पकार नो ए दे परा अल्लाह पाक ना गुख्तल पकार दी च अल्लाह पाक दे मुंगा दा इबादत कबूल की पखपल बरगाह की अल्लाह दा टोल मुश्किलात रता हल की दुआगाने डेरे गुख्तल पकार दी बार गुख्तल पकार दी अल्लाह डेर गफूर दा रहीम दा करीम दा दे मुंगा टोलो रब दे ए अच्छा दुआ कबलीगी दा मवे चे चा दुआ न कबलीगी मोर प्लार चे चा जुवन दीदी लग दे अकल न कार वाले लग दे फहम न कार वाले मोर प्लार दी जुवन दीदी पडेरे ज्याति पीरानों पर से गर्जे दलो बजाए ए मोर प्लार खिदमत हुका लग पल नफ्स बांधे लग पल अननियत खत्म का लग दे पल जनाना जहन जोड़ का चित्ता हम दा चालू रिए नो ताल तक दे मोर प्लार खिदमत का माँ दे मोर प्लार पर खिदमत के लगा जड़े वाले दे मोर प्लार डेर हाके दे अल्लाह पाक तपदे मदे मुंगता अमलर नसीब की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
یا الله عافیت مملاو کې اسنه مملاو کې الله ډولې دعاګانې مو قبول کړي چې څومره د مونږ په حق کې الله دعاګانې چا هم وخت دي اکای نامدار سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل ګناګار امت باندې کې د مونږ باندې کې ډېر دعاګانې وخت هغه ټولې مونږ په حق کې قبول کړه یا الله هغه د قیامت پورې د مونږ په حق کې جنت پورې قبول کړه اسنه مملار سره کې عافیت مملار سره کې ټول ګناینه مو معاف کې یا الله یا ارحم الراحمین انفرادی ګناینه مو معاف کې د حقوق الله ګناینه مو معاف کې حقوق العباد ګناینه مو هم معاف کې دغه ادا کول توفیق ار نصیبا کې عافیت مملار سره کې بیماران ټول یا الله صحت کامله اجلا مستمره ور کې یا الله په دنیا کې کنه نوې بیماریاں راځي یا تکلیفونه راځي غسرہ مشکلات راځي الله غا بیماری ټول ختمه کې او ټول بیماری ختمه کې روغ صحت راکې یا الله په روغ صحت ټول تو ور کې یا الله دې مونږ پیسې په هسپتالونو په یا الله په دوايانو بجای یا الله هغه دې تا پر رضا باندې ولګوي یا الله په خپل اولاد باندې ولګوي رشتہ دارانو باندې ولګوي رفائی کارونو باندې ولګوي اسنه مملار سره کې دعاګانې مټوله قبول کې ټول چې څومره دې مونږ مشران وفات شوی غي ټوله ته مغفرت کامله اجر یا الله مغفرت کامله ور نصیبا کې قبرونه دې جنت بغیچه نه بغیچه وګرځوي مونږ ټول دعاګانې قبول کې سبحان ربک رب العزت عما یصفون